د صوبایي حکومت لخوا 1,10,000 کورنو ته د سولر سیستم ورکولو د منصوبې آغاز. د توانایي د سیکرټري نثار احمد په موجودګۍ کې د محکمه خزانه، پیډو او بینک آف خیبر ترمنځ اګریمنټ د 14 ارب روپو مالیاتي معاهدې ته حتمي شکل ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی لوډ شیډینګ او زیاتیدونکو نرخونو له امله غریب ولس ته د ریلیف ورکولو لوز پوره کولو په لوري اهم ګام واخیسته او د مفت سولر سیستم ورکولو باقاعده آغاز یې وکړو. د دې فلیګ شپ منصوبې مقصد د ټولې صوبې 1,10,000 کورنو ته شمسي توانایي ورکول دي چې پکې به د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام BISP او احساس پروګرام لاندې لږې ګټې والا کورنیو، کونډو، طلاق شوو میرمنو او خواجه سرو ته خصوصي توجه ورکول شي. په لومړۍ مرحله کې به 22,500 کورنو ته مفت سولر ورکول شي. دویمه کټګوري کې به 22,500 کورنو ته په 50% سبسیډي سولر ورکول شي، یعنی نیم رقم به د حکومت وي او نیم رقم به متعلقه کورنۍ ورکوي. د لومړۍ مرحلې په شان دویمه مرحله کې به هم په دغه شمیر غریبو کورنو ته د شمسي توانایي اسانۍ ورکول شي. د منصوبې تر مخه مجموعي لحاظ سره 65,000 کورنۍ به مفت سولر سیستم ترلاسه کوي او 65,000 کورنو ته به په 50% سبسیډي د شمسي توانایي سهولتونه ورکول شي. دې لړ کې د خزانې محکمې، پیډو او خیبر بینک ترمنځ د 14 ارب روپو مالیاتي معاهدې ته حتمي شکل ورکړی شوی دی. د پښتونخوا انرژي ډیولپمنٹ آرګنایزیشن پیډو چیف ایگزیکټیو انجینیر انوار الحق د محکمه خزانه، حکومت خیبر پښتونخوا او بینک آف خیبر نمایندګانو په معاهده باضابطه طور سره لاسلیکونه وکړل. په دې موقع د توانایي او برقیات سیکرټري ښاغلي نثار احمد خپل وینا کې د مالیاتي نظم و ضبط او شفافیت اعلی معیار برقرار ساتلو په ضرورت زور ورکړ او په ټاکلي وخت د منصوبې د تکمیل تاکید یې وکړو. پراجیکټ ډایرکټر پیر ایمل په وخت د منصوبې د مکمل کولو عزم څرګند کړ چې دا شان د ګرمۍ د موسم نه وړاندې مستحقو کورنو ته سولر ورکړي شي. امجد علي خادم، پښتونخوا TV، پیښور.